نظر کمزوری وي هغه د آیات مبارک د هر منځونه پس اووه ځلوي او په ګوتو باندې دې دم کوي او هغه ګوته دې په خپلو سترګو باندې راکاږي انشاءالله چې د دې انسان په نظر کې به کموالی نه راځي او که د مخکې نه د دې انسان په نظر کې څه کمی وي الله جل جلاله به کمی هم ختم کی او الله جل جلاله به د دې انسان دا نظر تیز کی هغه آیات مبارک کم یو دی هغه دا آیات دی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید سورة قاف آیات نمبر 22 یو خدا عمل شو دویم نمبر عمل چې د چا نظر کمزوري هغه د قرآن مجید ته په کتلو سره سبق ډېر وایي یعنی هغه د قرآن مجید ته زیات ګوري او سبق دی وایي انشاءالله چې الله جل جلاله به د دې انسان نظر تیز کی او په دې باندې بار تجربه شوې ده او هغه تجربه کامیابه شوې ده نو دا دویم عمل هم آسان دی لیکن اولنی عمل فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید دا آیات مبارک هم وی د سحر دا چې د هر منځونه پس اووه ځلوي په ګوته باندې دم کوي او هغه ګوتې په خپلو سترګو راکاږي انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو نظر قوي کړي